واده د دغې هلک او د جینۍ او د سړي او د ښځې په منځ کې د شرعي رشتې او د شرعي نسب یو اسانه او یو بهترینه ذریعه ده. او بیا د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله فرمایي او حکمت د واده ذکر کوي، النکاح سنتي، وی نکاح زما یو طریقه ده. حدیث کې داسې لفظ راغلی دی، النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي، وی چې زما د طریقې نه څوک هم اعراض کوي نو دا زما په لاره نه دی روان. نکاح د خامخا وکړي. یو سړی که لګیا شي په ټول عمر کې یو کافر مسلمان کې هغه پې څونه فخر کوي. خلک هم وایي لکه دا څوک تېره ده په لاس باندې دوو کسو ایمان راوړی دی. او چې واده هلک او جینۍ وکړي نو څونه مسلمانان پیدا شي. شپږ اووه اته لس دولس دا خو د دې دواړو نه پیدا شو. او بیا د زامنو نه څومره پیدا کېږي او د لوڼو نه څومره پیدا کېږي او بیا د هغه نوسان وسو نه څونه پیدا کېږي. نو چې خبره قیامت ته رسېږي نو په زرګونو مسلمانان به پیدا وي. دا د چا؟ دا د دې هلک او د جینۍ د واده د برکت نه. نو هغه په زرګونو انسانان چې کلمه وایي، منځونه کوي، روجې نیسي، حجونه کوي، ذکرونه کوي، د دې مور پلار یې په ثواب کې حصه ده. اوس ووایه چې واده یو ښه طریقه شوه او که نه شوه؟ دا بهترینه طریقه ده. ورونو د واده خو به ټول منو. واده کې ډېرې فایدې دي. نسل انساني زیات شو، مسلمانان زیات شو، ښځه د ګناه نه بچ شوه، هلک د ګناه نه بچ شو، یو کور آباد شو، د یو دوو خاندانونو په منځ کې تعلق او رشته قایمه شوه. سړی سبا ښځه بوډا شي یو خدمتګار بچی پیدا شو. ډېرې زیاتې فایدې دي په واده کې. لیکن بنیادي خبره ده چې هلک به چا سره واده کوي او جینۍ به چاله ورکوي. دې باندې سوچ پکار دی. دا ډېره اهمه خبره ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي دی، مشهور صحابي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، هغه ته نبی علیه السلام طریقه ښوولې ده او هغه طریقه زه تاسو ته وایم. ابو هریره صاحب ته فرمایي چې تنکح المرأة لاربع. وی ابو هریره خلک چې ښځه کوي نو څلور مقصد یې پړه کوي، څلورو مقصدونو له ښځه کوي. لمالها، بعضې خلک مالدارې کورنۍ پسې ګرځي چې یو مالداره جینۍ مې په نکاح کې راشي نو داسې لرګي مرګي او کټونه به هم ورسره راشي او د پلار جایداد به هم ورپسې راشي. ولې جمالها، بعضې خلک ډول پسې ګرځي چې داسې جینۍ وکړم چې هغه ډولی وي، ښکلې وي. یاره که مال یې و خو ډېره ښه ده، که مال یې نی خو چې ښایسته جینۍ وي. ولحسبها، او بعضې خلک حسب او نسب پسې ګرځي چې داسې جینۍ وکړم چې د یو ښه خاندان سره یې تعلق وي. زه خیر دی که مال نشته، که وي ښه که ني پروا نشته، که ډول نشته پروا نشته، خو چې سبا څوک تپوس وکړي تا کوم ځای واده کړی دی نو زه به اوچته غړی سره یم، د پلانکي خان لور مې کړی، پلانکي نسب کې مې کړی دی. ولې دینها، او بعضې خلک دین پسې ګرځي، که ښکلې وي، مالداره وي، نسب نه مخي او دینداره خو ډېره ښه خبره ده. خو که دا نورې قصې پکې ني او صرف دین پکې و، دینداره پکې وي، نو بیا به څه کوې؟ نبی علیہ السلام ابو هریره صاحب ته فرمایي فاظفر بذات الدین تربت یداک. ای ابو هریره ګورې که ته ښځه کوې دا نورې خبرې وروستو کو، دین مخکې کا، دینداره ښځه په نکاح واله. دا د سړي دپاره یو ادب حضور پاک موږ ته وښاو چې جینۍ کې دینداره جینۍ به په نکاح. اوس پرونو راشو په دې به سوچ وکړو چې پیغمبر علیه السلام د دینداري صفت جینۍ ذکر ولې کړی چې دینداره په نکاح واله؟ دې کې څه چل دی؟ په دې به سوچ وکړو. بېدینه کې څه نقصان دی او دینداره کې څه فایده ده؟ نو زما وروڼو دینداره کې ډېرې زیاتې فایدې دي. دینداره ښځه دا په دنیا کې د سړي دپاره جنت دی، جنت. او بېدینه ښځه
دا د سړي دپاره په دنیا کې دوزخ دی. خلک بچی به پاک پیدا کیږي، دینداره به پیدا کیږي او د خاوند سره به ښکلې خشته مزېدار ژوند تېروي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. ابه د شپې ګرځېده او د دې خپل رعیت ته حالات به معلومول. نه یو ځل په لاره تېرېده، یو کور کې د دوو ښځو په منځ کې جګړه وه. یو مشره ښځه او یو کشره ده، یو مور ده او یو لور ده. مور دې لور ته وایي بچې په دې پیو کې اوبه واچوه چې دا پی پې ډېر شي. لور ورته وایي مورې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی دی چې پیو کې به اوبه نه اچوئ او که چا هم په اوبو کې په پیو کې اوبه واچولې نو هغه له به سخته سزا ورکوم. دا ټګي ده، دوکه ده. نبی علیہ السلام فرمایي من غشنا فلیس منا. وی چې چا مسلمان سره ټګي او دوکه وکړه وی دا زما په لاره نه دی روان. دوکه به نه کوې، پیو کې به اوبه نه اچې. لور ورته وایي او مور یې ورته ویې نه واچوه پکې و. لکه اوس خلک په پیو کې اوبه اچوي که پکې نه اچوي. ستاسو د کلي د خو نیم ښه به، زمونږ طرف ته خو په پیو کې نه په اوبو کې پی اچوي. یو په پیو کې اوبي دا هغه خو به چې ته په یو دړی کې یو پیالې دو پیالې به پکې ورولې، او یو په اوبو کې پی وي بالټې د اوبو ډکې او پکې میخه ولشي. هلکه وایي ما پکې اوبه نه دی اچولی. قسم خوري وي قسم دې که مې پکې اوبه اچولي، مې خواښې پی دې دیارلسي ده ورته وایي پکې مې اوبه نه دی اچولی. وایي صاحب ټیک وایي اوبې پکې نه دی اچولی، دی په اوبو د پاسه میخه لشلې ده. دا د دوکې داکې چل دی. یو بوډۍ ښځه وه، مونږ به دې پی اخېستل اوس مړه ده. نو ما ورته یو ځل ویې مې ترورې مې پی دې ډېر زیات اوبه دي، مې اوبه دې پکې زیاتې کړې دي. ما دې ولې مولوي صاحب اوبه پلیتې دي سم؟ نو مې زه خو په اودس نه پوهم چې ته ماته وایې چې پلیتې دي او که پاکې دي. زه خو اودس له نه علم چې پلیتې شوې یا پاکې شوې. زه وایم چې نه اوبه پاکې دي، خو اوبه بې قیمته دي. ما کره خپلې اوبه ډېرې دي. نو بې قیمته شی دی، د قیمت په پیسو دا ماشومان چغې وي دا بار وباسه، اواله بار وباسه. جومات کې زنجان دغه د یو کس ورپاسې اواله بار وشړی، جنګ یې جوړ کړی دلته. نه بار یې وباسه، بار یې وباسه، خفه کېږه بې ما درېږه، بار یې وباسه. ماشومان واله دي په خبر هم نه پوهېږي او چغې جوړې کړې. نو اوبه پلیتې نه دي، پاکې دي، خو د پیسو شی نه دی، بې پیسو دي. او چې پیو کې دې واچولې نو اوس یې په پیسو خرڅې. لاکتګي ده او دا ګناه ده. ما جینۍ ورته وایي امیر المؤمنین اعلان کړی چې پیو کې به اوبه نه اچوئ. مور یې ورته څه وایي ای بچې وی امیر المؤمنین دلته کم دی خو موږ نه خبرېږو، واچوه پکې لږې اوبه. ماشومه ورته څه وایي جینۍ لور وی بېبې که امیر المؤمنین دلته نشته د هغه خدای خو شته که نه، د هغه خدای رانه خبرېږي، هغه مو ویني. حضرت عمر دا خبرې واورېدې چې کور ته لاړ. نی بیبي ته یې وی ته لاړ شه او په پلانکې محله کې فلانکي کور کې یو جینۍ ده هغه وګوره چې چاته واده ده او کېدن ده او که نه. بیبي لاړه چې معلومات یې واخیستل، هغه جینۍ چاله ورکړې نه وه. وی صاحب څه پې کې؟ وی دې زوی لی په نکاح اخلم. بیبي ورته وی دا خو شپونکیان دي، ګړو چیلو والا دي، او ته خو امیر المؤمنین د حضور پاک خلیفه او بادشاه. نو د یو شپونکي سړي او یو شپونکۍ جینۍ خپل زوی له په نکاح اخلي. وی نورې خبرې وروستو کا، جینۍ ورکړې ده که نه؟ وی نه. وی شپونکۍ ده خو ایمان پکې شته، دینداره ده. زما ښکلی پیغمبر محبوب فرمایي چې دینداره جینکۍ په نکاح واخلی نو زه دا دینداره جینۍ په نکاح اخلم. نو روغ حقه جینۍ خپل زوی ته په نکاح کړه. ګوره بادشاه د مسلمانانو دی، بادشاه خو د بادشاه لور کوي، د نواب لور کوي. وی نه جینۍ دینداره ده که غریبه ده خو دینداره ده، همدقه جینۍ په نکاح اخلم. نو زوی لی هماغه جینۍ په نکاح واخیسته. زما ورونو اوس برکت ته وګوره. د هغې هلک او جینۍ په اولاد کې خدای پاک
عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت پیدا کړ. عمر ابن عبدالعزیز هغه عادل بادشاه تیر شوی دی چې تر څو د هغه حکومت نو په صحرا کې او په ځنګل کې به شرمخ او زمري په چیله حمله نه کوله. دومره د عدل او د انصاف حکومت یې کړی. دی فایده شوه د دینداره جینۍ، او چې جینۍ بېدینه مونځ نه کوي، روجې نه نیسي، او په قرآن شریف په تلاوت نه کوي او پې نه پوهېږي، او د خاوند په ادب نه پوهېږي چې د خاوند څه حق دی، او د سخر خواښې په حقوقو باندې نه پوهېږي، رښتیا ووایه دا په دنیا کې دوزخ دی او که نه؟ خاوند دې ستړی ستومانه غریب راشي د ګوډ نه او د چارې نه او د مزدورۍ نه غریب ستړی ستومانه راشي. که ښځه دینداره دا به وله زر اوبه رازغلی. چې ښځه دینداره زر به وله یو پیالې چای پخوي چې خاوند مې ستړی راغی، ورېږه چای وله پخه کړم چې وجود یې دمه شي چې مانه الله خوشحاله شي. په لاسونو خپو به وله چاپیو کې زور به وله وکړي چې مانه پې خدای پاک خوشحاله شي. خاوند سره د مینې خبره به وکړي، ببوزې به ورته ووایي، پکې به ورته برابر کړي. ولې؟ خدای نه یېرېږي او دینداره ده، خدای به خوشحاله شي. او چې خاوند بېدینه او دې کور ته راننوځي او کټ کې کښېني، او ښځه خاوند دینداره دی او ښځه بېدینه ده، او ورته وایي اوبه راوړه که نه شابه، یا پیالې چای پخه کړه، زمله وایي څه توره دې کړې ده چې لا راته اوس په کټ کې پرېوتې. وایي ورته که نه؟ د خدای نه نه یېرېږي. زور او چاپي خو وروستو خبره ده. که ورته وایي راشه په دې خپو رالې او دوه لاسه کښېږده خوږېږي، وایي زما دا به څوک دمه کوي، تا له زور وکړم که ما له به کې. ټوله ورځ جګړې دي جګړې. خاوند ستړی ستومانه راشي او دا مرداره ورته څه وایي؟ وایي ته بار چکرې لګې راشه هغه ماشوم دې دا ګاونډي زوی واله جنګ وله را تېرېږي. ورې د سخر قدر نه کوي، د خواښې خیال نه ساتي، په کور کې د اندروریانو خیال نه ساتي، او د خاوند قدر او عزت نه کوي. که خاوند یې په دې وځي نو ښځه یې په دا بل طرف وځي. دا بېدینه ښځه ده. زما وروڼو، موږ د ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان یو. موږ له پکار چې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک په نقش قدم لاړ شو او د پیغمبر علیه السلام په طریقه خپل ژوند تېر. بېدینه ښځه ده او نافرماني کوي، څپېړه ورکولی شي؟ خدای شته که ډبه م وله ورکړي؟ ډېرې ښځې م لیدې دي چې خاوند پې معمولي یو چغه وباسي، دا پې پنځه راوباسي. که خاوند ورته پوټې غوسه کوي، هغې دومره اوږده ژبه وي چې هغه په شرمونه یې په دا ټوله محله کې وشرموي. او که خاوند کوتک ته ګوتې کړي نو چې دا په ځان پوهېږي خاوند نو پلار کره تلي. ولې؟ دین پکې نشته، د خاوند حق نه پیژني، سوچ پکې نشته، فکر نشته چې دا زما خاوند دی. الرجال قوامون علی النساء، قرآن شریف کې الله فرمایي وایي سړي له خدای په ښځو مرتبه ورکړې ده، نو سړی به ښځې ته وینام کوي او غصه به م ورته کوي، او کله داسې معمولي غوندې ډب به م وله ورکوي، معمولي غوندې ګورې سخت ډب به نه ورکوي. دینداره ښځه ده که دې په کوتک ډبه م ورکوه نو پلار او مور ته به غږ هم نه کوي چې د دې خاوند والې. وایي زه خو نن روان یو سبا به جوړ یو، که داسې چل کېږي. او چې خاوند ډب ورکړي چورلټ زیاتې به یې د خاوند دي، او دا به بیا هم کوشش کړي چې د خاوند رضا کم او دا خاوند رانه خفه نه شي. داسې ده که نه ده؟ ژوند ښایسته دی، ښکلی دی. نور په شریعت کې ګورې چې ښځې سړي دپاره د ښځې سختوالی هم نشته. ښه په دې مسلو هم ځان خبر کړئ. بعضې خلک یې او کوتک یې لاس کې نیولې او درز او دروز ښځه هر وخت خری ته جوړه کړې او دربی یې نه. ګورې یاد سات، شریعت کې د ډول په ځای د ښځې وال منع دي. د ډول په ځای بلکل ګناه ده، نه به وی. د ډول ځای څه شی دی؟ مخ. په مخ ښځې له څپېړه ورکول ګناه ده، خدای پې خفه کېږي. څاروی به هم په مخ نه وی، غوی له او میخې له او سندال او ګلې چیلې له هغې له هم په مخ، سپي له هم په مخ غوزار نشي ورکولی.
دا د ډول ځای دی څنګه چې ستا ډول خوښ دی د حیواناتو حسن او ډول خوښ دی نو ښځې له په مخ څپېړه ورکول په تندي څپېړه ورکول دا جرم دی دا ګناه ده دی د ډول ځای دی دا بوله نه خرابوي په غوږ به هم نه وی ته وی ولې دا د ډول ځای دی دا ښځه ډولې ساتي والی پکې وی ځان د کړي په سر به هم نه وی سر ښځه ډولې ساتي ګومنځ کوي یې نکري دې پې پورې کوي کالي پکې اچوي په مرۍ او په سینه به هم نه وی ځکه دا د ډول ځای دی میل پکې اچوي ګولیبند پکې اچوي په دې لاسونو ګوتو به هم نه وی ولې ځکه دا د ډول ځای نه ته نه ګورې نکري دې پې پورې کوي او ګوتې پکې اچوي او دلته بنګړي اچوي او دارنګې په دې خپو به هم نه وی دې کې اکثر ښځې پازیب اچوي نو ما ته یو ځل یو طالب چېرته راولېږي په کوم ځای ووو ځکه چې په مخ به نه وی او په سر مو او په سینه او په مرۍ او په لاسونو او په خپو مه وه په کوم ځای ووو ما وی لکه وال پکې نشته په کتاب او کوې ضربا غیر متبرح مسله د دین ده وهې به خو معمولي غوندې ډب بتې وبس پر املا والا یو ډب ورکا خو ډېر پوټې نه ډب هسې ډبو کې ساته کوتک به نه چلی په کوتک به وال نه کې معمولي غوندې او دا یاد وساته ښځې په والو سمیږي هم نه ګورې دلته یو د دین خبره وکړم د نبي علیه السلام مبارک په خپل ژوند کې هغه سره نه بیبیانې پاتې شوې بلکې ټولې 11 بیبیانې څه وفات شوې څه جمدی وې 11 بیبیانې پاتې شوې دي د حضور پاک د بیبیانو په شان اخلاق په دنیا کې د چا نشته دی قسم دی د ټولې دنیا د سړو او د ښځو اخلاق یو طرف ته کا او د پیغمبر علیه السلام مبارک د یوې بیبي اخلاق بل خوا کا دا ټول ورته نه رسېږي لیکن په شمایل د ترمیزي کې د حضور پاک په صفاتو کې دا راغلی دي چې ما ضربه خادما ولا امرأة قط نه چې ته غلام رایې والدې او نه چې ته بیبي والده دا به نه دی ورکړی دا پسې د اخلاق خشته دا د سړي په خوی باندې ستا خوی که ښي نو ښځې ته هم ښه خوی وښایه دینداري ورته وښایه که نه د خدای نه ویروه دا ښه خوی دی په والو ټکول یې نشي سموه وال ټکول خو ځان له تاوان ورکې چې نن دې وواله نو سبا دله کار ګوري ښځه خو قمقل شی دی نبی علیه السلام فرمایي ناقصات العقل و دین دی دا عقل هم ناقص دی او دین هم ناقص دی نن دې وډبوله سبا یې دله دونه کار کتلي کې د حد نه وتی خلک وایي وی صاحبه په دې چینو غوړو کې اړو برکت نشته مې ته څه خبرې برکت پکې شته خو ښځه دې ډبولې د هغې دله ټول لښتي کې اړولې دي برکت نه خبرې کور کې دی بې برکته شی ساتلی دی دا چینی چې خلاصېږي دا په چایو نه خلاصېږي ځان خبر کې دا چې ښځه ډبولې هغې لښتي کې واړئ غوړي دله لښتي کې اړئ مساله دله لښتي کې اړئ یا ښځې دا خو ما بلا غوړي بلوز راوړی ټیم مې راوړی او دا خو ما چینی راوړی او دا څه شو نو یې ولې خلاصېږي به نه څه اتا غوسه کړي لښتي کې واړئ دا یې تکله شو سره وړه څه ډب وباسه زه سره دا لوبه کوم دا ګول زه حقیقت کوم دا ما ته ځکه پته لګي چې د دې ښځو څلور والي دا جرګې موږ له بیا راځي چې ډډونې لټو دقه لوبې کوي جامې دي چې شپېرې وهلې ده او سار د جا جوړه چې دله به ښه جوړه درکړي سري کړی یا ښځې دا لستوڼې خو یې سوځېدلې دي وی دی سري ګرمه وسوځېد نو زه څه وکړم دی قصدن دله سوځولي نو دشمن ځان ته به دشمن نه جوړی وال ټکول مه کوه په والو ټکولو ښځه روانېږي خرابېږي په والو ټکولو ګورې ښه کېږي نه دین ورته وښایه قرآن ورته وښایه د پیغمبر مبارک د بیبیانو اخلاق ورته وښایه دینداره که لور چې بېدینه نو په زنځیرونه یې نشي سمولی او چې دینداره قسم په خدای یا به دې محفوظه یي بس یا به دې ساتي بیا او کور کې خو سر شور راځي ګزاره به نه کوې ښځې سره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله چې امیر المؤمنینو په دې اخر وخت کې حضرت علي صاحب ته وایي وی ستا دا لور ده د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ام کلثوم یې نوم و وی دا ما ته په نکاح کا
وی دې وخت کې مې واده ته حاجت نشته، خو زما دا شوق دی چې دا د بیبي فاطمې لور ده، نو چې دا زه په نکاح والم نو زما او د رسول الله مبارک به لاندې نسب یو شي، ځکه د حضور پاک نوسی ده. حدیث عربو کې دا رواج اوس هم نشته، که د سړي عمر ډېري او د ښځې کمې نو پروا نشته چې دواړه خوشحاله یا د ښځې عمر ډېري او د هلک کمې چې خوشحالي پروا نشته. عبدالرشید کاکا ناست دی، هغه ته پته قاسې ده که نه چې دواړه خوشحالۍ پروا نشته. حاجي صاحب ته پته ده. زمونږ وطن کې دا خلک بد ګڼي، وایي بوډا سړي دی ورکړه او ښځه به عمر نه به زیاتې مړه نیا دې وکړه، بوډۍ دې وکړه، نیا دې وکړه. دا زمونږ د خلکو دا پیغورونه دا خطرناک شی دی. نه چې ښځه هلک ښځه او سړی سره هلک سره خوشحاله پروا نشته، یا جینۍ سړي سره خوشحاله هېڅ پروا نشته، عمر زیاتې که کم. نو علي صاحب ورته وایي وی خوښه به دې نه شي، وی زه دې درلېږم یو څادر به وله ورکړم، نو که دې خوښه شوه نو وی څادر مې خوښ دی، او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ. نو په شریعت کې چې څوک یو جینۍ کوي د هغه مخ ته کتل جایز دي. دا جینۍ ولې چې خوښېږي او که نه خوښېږي، کې خوښه شوه خو ډېره ښه ده، کې خوښه نه شوه. ډېر خلک یې مور پلار وله بې کتو جینیو کې او بیا جینۍ نه خوښه، نو د جینۍ عمر هم په دار شو او د هلک هم په دار شو. داسې ده که نه؟ دا نکاح داسې شی دی چې دې کې د دریو کسانو رضا ضروري ده. جینۍ نه هم تپوس وکړه د هلک دې خوښ دی که نه، ولې که د هغې نه خوښه او په زور دې ورکړه نو ژوند کوم ځای تېرېږي. هلک نه هم تپوس وکړه، جینۍ ورته وښایه چې وګورې خوښه دې ده او که دې نه ده خوښه. او هلک او جینۍ هم که یو بل سره خوښي وي نو د مور او پلار مشوره دې هم پکې شامله کړي، ځکه د جینۍ خو عقل کم دی او هلک هم عمر کم دی، نو د مور پلار مشوره پکې ضروري ده. وی څادر به ورکړم د روبی لېږم، نو که دې خوښه شوه نو وی څادر مې خوښ دی، او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ. نو دی یې ورولېږله، څادر یې ورکړه. وی امیرالمؤمنین بابا مې دا څادر راکړی دی، دا وګوره چې دا دې خوښ دی که نه. حضرت عمر فاروق کې حیا وه، نو هغه یې مخ ته نه شو کتې، مخ ته یې مخامخ نه شو کتې، نو دې خپو ته یې وله وکتل. زه د خپو نه به اندازه معلومه کړم. جینۍ پې پېښ شوه، وی امیرالمؤمنین وی ما دله څادر راوړه، بابا مې وایي دا ورته وښایه چې خوښ یې دی که نه، نو څادر دې په ځای پرېښود، زما خپو ته نیغ نیغ ګورې. دومره نیکه جینۍ ده، پې خفه شوه، زما خپو ته ګورې. اوس خو چې په لاره روانې نو خپې څرګندې کړي او د پرتوګ پنسې د دې کونډو دې دغه ته رزولي، دا لاندې ټولې دا نلي ښکاري که نه ښکاري؟ دا ګناه نه ده. په لاره ځي پنسې اوچتې کړي دي، ګوتې ښکاري او لاندې نلي ښکاري ده، چیلۍ د خرې دا څښا خپې، دا ولې ګناه کوي؟ رنګونه یې پې پورې کړي، په رنګ یې خشته کړي ځان له خپې چې سړي ورته وګوري. دا زنا ده. ګورئ چې ښځه داسې چال کوي او اندامونه ښیي، دوپټۍ پورته کړې او سپېمې یې پټې کړې، د ګن ځای دې پټ کړی دی او مخ دې ښکاره کړی دی او تندی دې ښکاره کړی دی چې ما ته سړي وګوري. ګورې یاد ساتئ، نبي علیه السلام وایي هغه ښځه چې هغه د سړو توجه ځان ته پیدا کوي دا وی زناکاره، اوس سړي هم پورې کوي په مخ او په تندي باندې او ځان لکه د ښځو دا رنګونه منګونه پورې کوي، دا ضروره ګناه ده. او ښځې به هغه خوشبویې پورې کوي چې رنګ پکې وي او بوی پکې نه وي، ځان دې ښکلي کړي. ښځو له دا رنګونه پورې کول یا نکري دې پورې کول دا خیر دی که ځان ډولې کوي، خو بوی والا نه. ولې بوی والا په دې وجه نه چې بیا د خلکو توجه ځان ته را پیدا کوي. دا نرۍ لباس زمونږ د زمانې جینکو اچولي، نرۍ لوپټه برقه خو نشته، هغه یې غورځولې ده. څادر او پړونې ملال ختم شو، شته پړونې چادرګۍ شو.
او دا زمونږ په دې علاقه کې چادرګي دي چې پېښور ته او پنډۍ ته او لاهور ته ورښکته شوې نو چادرګي هم خطر شوي دي. نری غوندې ریښې په دې مرۍ کې اچولې بلکې د ډېرو ښځو لوپټه هم نشته سر سرتور او دا مرۍ ښکاري او دا لیچې ښکاري لستوڼو بغیر لستوڼو کمیسونه یې اچولي دي. تاسو اسلام آباد کې وګورئ پته به درته ولګي بغیر لستوڼو او پرتوګونه یې غورځولي دي پتلونونه یې اچولي دي او چا جنګي اچولی دا حیا چرته لاړه چې دا بدعملي نشي او فحاشي نشي نو فحاشي او بدعملي به وایي څه ته شته که نشته اوس دا ټول رواج په دې مارکیټونو کې تاسو وګوره هلکانو سره ګناهونه کوي او سړي ته پته ده چې زما لور مارکیټ ته تللې ده دې نه دی خبر څه خاوند ته پته نه ده چې زما ښځه مارکیټ ته تللې ده رور ته پته نه ده چې زما خور مارکیټ ته تللې ده بې غیرته ته ولې سودا ولې نه راوړې چې دا سودا پسې لګي ایمان او اسلام خو وروستو کا مخکې پکار دی خو زه زمونږ پښتو مخکې کړې ده پښتو غیرت دې څه شو ځان دې خپې ښکار یاد وساته رونو ښځه که په خپل کور کې دننه په کوټه کې دننه په کوټه کې دننه مونځ کوي او ځان پسې ورم جرنده کړی دی او هېڅوک په کوټه کې نشته نه یې رور شته او نه بچی او نه خاوند ور جرنده دی او بیا هم د دې څلورمه عیسه اندام ښکاري نو مونځ یې نه صحیح کېږي او دا چې بار مونځ کوي د جارجټ لوپټی په سري نو د سر ویښتې ته ښکاري که نه ښکاري سټ او مرۍ ښکاري که نه ښکاري او دا اوس چې دا کوم نری جامې اچوي د دې نه یې لستوڼې ښکاري که نه ښکاري وایي مونږ ورسره دویم کمیس اچو دویم خو دې سینه پې پټه کړه لیچې خو دې ښکاري ټولې که یاد وساتئ زما وروڼو هرې ګناه ته به د خدای صبر وکړي بدعملی ته د خدای صبر نه کوي په داسې قهر به دې ووایي چې توبې به بیا وباسه هلکه وایي دا د زړه بیماري خو مخکې نه وه وبه خو دومره نه دا کینسر خو مخکې چا نه پیژن وبه خو دومره نه دا زیړې خو چا نه پیژن شهیدانو حکیم له ولاړ بوتل به یې ورکړه ټیک به شو دا قصې خو چا دا به وې خو دومره نه دا ګوره پیسه ډېره شوه خلک د خدای نه باغیان شو نو عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي رښتیا ووایه دا مشران دلته ناستي د هلکان نه یادوم دې مشرانو ته یادوم پخوا داسې دومره مالداري وه چې دا اوس کمه ده نه نه وه یو د پاپلین کمیس به و د سان پرتون به او د ښځو به د چیټ جوړه وه باس خبره ختم او اکثر کورونو کې دروازې به هم نه وې او دا بېنیټې بادرنګ او بېنیټې دا الوګان او دا بې موسمه ټینډې مینډې دا کوم ځای وې دې بوډاګانو تپوس وکړه غریبانانو به لاول خوړل او شملې به یې خوړی او مرچکي او مالګه به بیا یو ځای کړل او ټماټر به ورته کلداره دي مشرانو ژوند و لیکن تاسو نه تپوس کوم او ټوله ورځ به په حجره کې خوشحاله ناست و ګپونه به یې لګول هغه ژوند کې سکون او خوشحالي وه که نه وه پوره چا کره نو واوره چا کره نه وه پکې چا کره نو خو ټوله شپه به په حجره کې ګپونه لګول ټوله ورځ به غم خادي به وه حجرې به ډکې وې خوشحاله خوشحالي وه نن مال ډېر دی دولت ډېر دی جامې جوړې د دنیا ډېرې دي خو هغه سکون شته چې کم مخکې و نشته د خدای عذابونه ټینشن دی دشمنۍ دي طرفګنۍ دي بیمارۍ دي د ښځې د لاسه او ښځه د خاوند د لاسه کور په کور الله بیلیدل بیلتون کم دی اوس یې واده نه کړي چې د مخکې نه بیل کړي د نیکه اولاد او د قر نیکه اولاد به په یو کور کې یو ځای اوسېده او یو کټوۍ به یې خوړه داسې ده که نه دی مشرانو تپوس کوم وه که نه په یو کوټه کې به واده وشو او توڼی به یې منځ کې وه هلک ګینۍ به توڼی نه پورې غاړو پلار مور به یې دې غاړو وبه که نو ژوند ښه شته و مزې ده عبادت کې د خلکو به خپل مونځ او دس کو دا د خدای عذابونو په مختلفو شکلونو کې دي دا موږ بدعملی شروع کړي نو ښځو کې پردې ختمې شوي دي بورقې ختمې شوې ټانګه کې چې واده به وشو او جینۍ به پکې تله رښتیا ووایه ټانګې نه شاته به یې څادر تاو کړی که به یې نه تاو کړی هلکانو ته پته نه لګي مشرانو ته پته لګي شاته به یې پرده تاو کړې وه که نه او د کوچوان مخکې منځ کې به یې بېل څادر تړلی و کوچوان ته به یې وي مخکې کښېنه چې دې ښځې سره شاته دې شو نه لګېږي په پرده کې به تله راتله او ډولۍ کې به یې وړه
او په غیبه کې ډولۍ ته به یې ښځه خېجوله په تکلیف او ښځې به جلل او چغې به یې والې او ډولۍ کې به یې واچوله. اوس چې موټر ډولۍ خو ختمې شوې موټر ته خېجي چې د مټې ونیسي وي دې خوا راځه وي یخوا چې د ما خپې څه شلې خو نه دي نیغې د 2 ګزه سوکو کېړی په پوکلي ټقار ته وباسي او دغه ته خېجي موټر ته خېجي. ایا ختمه شوه که نه شوه؟ په خپله روانې ماما وله راولئ چې د مټې ونیسي او دغه ته یې وخېږي موټر ته یې وخېږي. کاکا راولئ چې موټر ته یې وخېږي او زه څه شله خو نه یم خوا شه نیغه روانئ. کویدن کې نکاح له زه چې نکاح وشي خو ښځه یې شوه د نکاح نه مخکې کویدن کې هلک او جینۍ یو ځای په صوفه ناست دي که نه ناستې بې خوندو دا په کوم کتاب کې راغلي خو دې لا ښځه نه ده نکاح نه ده شوې او په کرسۍ دې ورسره ډډه والې ده او پردي هلکان به راولي ښځې سره به یې دننه کښېنه دا پکې اوربل دی اوربل په کوم کتاب کې دی او پردو جینکۍ په سړی به بوځي په پالنګ دی خېجئ او د ټولو ښځو هلکه دا خو دې ښینې دي د هغې مخکې پردي هلکان ور دننه کې دا ولې ګناه کوې زموږ د خدای رونو موږ د الله البندگان یو او د خدای په خبرو ایمان شته که نشته جواب راکړئ شته ووایه چې شته که نشته د نبي علیه السلام امتیان یو که نه یو او د هغه د سنتو تابعدار به ځان جوړو که به نه جوړو نو ولې په بل طرف رواني شریعت مطابق زندگی تیره کړي واده د شریعت مطابق تیر کا خوشحالي خو د خدای لاس کې ده وروسته به د خدای خوشحالۍ پکې واچي موږ د شریعت خلاف ژوند تیر کړی دی کویدن به وکړي نکاح به یې نه کړی موبایل والا والي سړی والا موبایل والي دا ګفت دی ګفت وی دا زما ښځې له دا موبایل ولیږه سیم هم پکې والا واچوي وی په دې به ما سره خبرې کوې لا نکاح نه ده شوې او خبرې شروع شوې او ورته دې نه هغه شی ورلیږي هغه پیسې څه ورته ویې لکه ایزیلوډ ورته لا بیل ورلیږي بل چا سره پې خبره نه کوې ما سره به پې کوې هغه د نر لور پې بل چا سره 3 تار یو ځای کې خو چې دې خبرېږي بل سره مټي ته تلي ډېر کیسونه مې ولیدل ډېر مې ولیدل دا داسې که نه ده ښځو له موبایل لیږي لا د نکاح نه ده شوې ورسره د کنیکشن برابر که ورسره په ګینټو او هغه کافر بچي دا موبایل والا مخیاران دي هغوی وله پکې هغه دغه رایستي دي هغه پیکیجونه چې پرېږده چې دا پاکستاني مسلمان خو شرمو پیکیجونه یې رایستي موبایل جینکوله مال یې ښه مور کوي جینکوله موبایل بیا د موبایل نه ژوند نه تېرېږي هلکانو له مور کوي د ماشومانو له په دې موبایل ګندونه ګوري هلته لاړ شي 50 روپۍ ورکړي او په موبایل کې ورته 50 بربند فلمونه ور واچوي هلکه څه ورته وایي هغه شي ته چې هغه پکې اچوي او دې ماشوم نه تپوس کړو پته راوځه میموري کارډ ورته وایي ما نه کله نوم هېر شي دې غوږونه نه هېرېږي میموري کارډ هلته ناست وي ښه مزېداره ډډه یې والي ته به یې ګنې تسبیح لري وظیفه یې چا نه اخیستې را او منځ کې میموري کارډ یې غوږ ته یې شی اچولي و لوبه یې جوړه کړې جینۍ په کور کې دننه په مسله ناسته را ته به یې مراقبه ده منځ کې بل سره کنکشن په موبایل لګولي دا ګندګي ده دا کافر هر شي ګرانېږي پاکستان کې کمپیوټر او موبایل ارزانېږي داسې ده که نه ده چې دا خلک نور هم ګنده کړي زمارونو موږ د حضور پاک په طریقه چې لاړ شو نو موږ به خوشحاله یو زموږ حیا به محفوظه وي زموږ ژوند به محفوظ وي او که طریقه د پیغمبر نه جدا شوه او بې حیایي م شروع کړه نو دنیا هم تباه ده او آخرت خو دې تباه نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی معراج کې مې یو تنور مې ولید تنور یو غارو د تنور په شان سر یې تنګ او ویښ یې کوله او بربند سړي او ښځې مې پکې ولیدلې جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا زناکار سړي او زناکارې ښځې دي او دی د قبر عذاب دی نو سړي به ښځو ته نه ګوري حیا به کوي او دی ورته شیش اغوښتي هغې م ورته مخ ښکاره کړې او ده م ورته شیش اغوښتي توزکي کې یو ځل ختلې وم ډېره مخکنۍ خبره مخامخ زنانه وې هغه زنانه مخ ښکاره کړی زه خو دې غاړه چې مې وکتل اوس یو غټ
یو اوږدې ږیرې والا سړی دی ډنډه یې دغسې نیولې ده شیخ الاسلام و دا ږیره د نوم نه اوږده وه ما چې اندازه واخیسته مې کاکا دا لاس دی چې دا ډنډۍ ته نیولې دی کې د څه چل دی لاس مې له ښکته کړه مې دا لاس د ښکته کړه سترګې پناه کړې مخامخ یې ښځې ته شیشه غشته دا ښځې مې خورې مخ دې پټ کړه ګناه ولې ګټئ سوزکو کې پردو ښځو ته بازار کې پردو ښځو ته په لاره ځي پردو ښځو ته کتل او ښځو ځان جوړ کړي او تیارې تابعدارې ځان خشته کړي او بازارونو کې ګرځي سړی هم زناکار او ښځه هم زناکاره ولې نبی علیه السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به داسې ښځې کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې وی صحابو ته خو پته نه وه چې دا څنګه جامې سره بربنډوي مایلات ممیلات په لاره چې ځي نو ځان به سرو ته مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي قربان شم د ښکلي پیغمبر مبارک نه 1400 کاله مخکې چې څه ویلي دي اوس هغه موجود دی مایلات ښځې به ځان سرو ته مایل کوي ممیلات سړي به ځان ته مایل کوي او رؤوسهن کاستم وی سرونه به یې داسې وي لکه په عربو کې دا یو قسم اوښان دي بوختي ورته وایي دا قبانې اوچتې داسې یو طرف ته راته وي په لاره ځي نو دا سر به یې داسې کوږ کړي چې دا خلک راته وګوري حضور پاک فرمایي دا ښځې زناکارې ښځې دي صرف چې نکاح ورسره کوې نو دې مخ ته یې کتې شي اندازه ولګوه نو عمر فاروق رضی الله عنه د هغې جنې مخ ته نه شو کتې خپله یې وله کتل نه ورته غوسه شوه وی امیر المؤمنین څادر مې پرېښود او زما خپو ته ګورې وی قسم دې که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنیستې وي او ورته وخندل وی ښه ده بابا ته یې وایه چې څادر مې خوښ دی دې کور ته راغله ام کلثوم حضرت علي سیدی بابا وی دا څنګه امیر المؤمنینو وی څادر یې پرېښوده ما خپو ته یې نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه چې که امیر المؤمنین نه وې نو سترګې به مې درنیستې وې د بیبي فاطمې لور وه د حضور پاک وینه پکې چلېده وی خیر دی بچې وی دا د خاوند دی پوه شوه چې وایي دا خو بیا صحیح ده جنۍ په نکاح کړه وه چې په نکاح کې عادي عمر لږ کم و د حضرت عمر زیات و نو کور کې بیا جګړې به کېدې نو دا نیازبین هم و هغه غریب به ورسره ګزاره کول یو ځل یو بانډیسي سره چې ته ښځې شور کړی ښځې په اواز راوچت کړو نو بانډیسي هغه حضرت عمر صاحب ته شکایت کو چې ښځې جواب راکړه اواز یې راته اوچت کړه چې راغی چې دروازه یې وډبوله نو دی وخت کې د ام کلثوم په حضرت عمر اواز راوچت کړی عمر صاحب وله راووت وی ملګري خیر دی وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه راته دې ونه وی حل شوه نو ما د خپلې ښځې فریاد راوستی و چې ښځې ما باندې اواز رایستی دی خو ستا حال مې په کور کې ولیده چې ته ګزاره کې مونږ به سر کې کوو حضرت عمر ورته څه وایي دا قابل غور خبره ده وی ګوره وی دا ښځه ستا د پخلي خدمت کوي د بټیاري خدمت دا یوه ډیوټي ده چای ډوډۍ دله پخوي مثلا دې زمانه کې چای د هغه زمانه کې خپل پخلو د دوبي خدمت کله کوي جامې د لینځي څادرونه د لینځي دویمه ډیوټي شو که کور څوکۍ دله کوي ته بېغمه بار ګرځې څوکیداره دې شوه دا دې درېیمه ډیوټي شو د چپلاسیتوب خدمت دله کوي کور دله صفا کوي دا یې بله ډیوټي شوه او نظر دې پې د ګناه نه بچ چې دا دې بله ډیوټي شوه د چې کومه ښځه دا 5 ډیوټۍ دله کوي که دی یې نه کولې او 15 نوکرانې دې ساتلې څومره تنخوا به دې ورکوله نو چې ګزاره ورسره نه کوې څه به کې او نبی علیه السلام پخپله فرمایي وی ښځې له دې پختۍ نه پیدا دی او د دې بره ګس طرف ته بره پختۍ نه دا په ډولو کې کږه ده نو یې فایده به تیلې خو سره د کوږوالي او که ته وی کوږوالی نه منم نیغو مې وی پختۍ چې نیغې ماتې به او که ښځه نیغې طلاق مه ورکې ګزاره به کې څه به ګزاره کې اوس به ښځه څه کوي ښځه به هم سړي سره ګزاره کوي ښځه به هم د سړي حیا ته ګوري ښځه به هم د سړي پخلی کوي جامې به ولینځي او د خاوند د اجازت نه بغیر به نه کور ته هېڅوک به هم نه پرېږدي چې خاوند دې په چا خفه دی او دې کور ته پرېښود نو الله به دې تپوس کوي
خاوند سره به شور نه کوي. حدیث پاک کې راځي وی کم خاوند چې ښځه خپل مقصد لو غوښته او دا ورنرله نو د جنت فرشتې دې ښځې ته خیرې کوي. قاتلک الله، خدای دې هلاکه که. دې خاوند دا خبره ولې نه منې؟ دا خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی او درنه به جدا شي، مونږ را روان دی. ښځه باندې مخ شته ګورې د خاوند زور هم وله کوي، چاپي به م وله کوي، ډوډۍ به م پخوي، د میلمه خدمت به م کوي، جامې به ولینځي، کور به م وله صفا کوي. خاوند هم ظلم نه کوي چې د پلار په کور یې بندوي، نه هفته کې دننه که دا یو ځل پلار که راځي نو اجازت یې وله ورکړي. خاوند د اجازت نه بغیر به بار نه وځي او نه به د بار څوک پرېږدي. پرده به کوي، ستر به کوي، اندامونه به پټ ساتي او د خاوند د بچو پوره خدمت به کوي. او د خاوند خبره حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي وی چې خاوند ښځې ته آواز وکړي فوراً دې ورځي. که دا په تنور باندې ولینې ډوډۍ دې پرېږدي او دې سوځي، خو د خاوند خبره دې ومني. ډوډۍ که سوځي خو د خاوند مالې بربادي او دې وایي ډوډۍ ده، که وایي چې پرېږده ډوډۍ بیا دې مورده. نفلي روژه هم بغیر د خاوند د اجازت نه نشي نیولی. د خاوند د ضرورت شو دې روژه ده نو بیا د دواړو حقونه په یو بل شته. اوس د دې حقونو پر خیال به څوک ساتي؟ هغه خاوند چې دینداره دی او هغه ښځه چې هغه دینداره ده. او چې کوم خاوند بېدینه دی د ښځې په حق پوهېږي نه، ظلم به کوي. او چې کومه ښځه بېدینه ده د خاوند په حق پوهېږي نه، یو بل سره به ښه ژوند تېروه. په واده کې دا رسمونه او دا غلط رواجونه ګنده د شریعت نه خلاف، دې نه ځان ساتئ. دا اوربلې موربلې په شریعت کې نشته، دا مه کوئ. او دا پالنګ د دنیا سړي ور دننه کې او د دنیا سړي ورشي او جینکۍ هغوی ته ګوري او لکان جینکو ته ګوري. نه خیر دی، که سړي په جنج دي دا جیز دي، که ښځې په جنج په پرده کې دي دا جیز دي. ښځه د عزت په شکل کې راولي دا جیز ده، په شریعت کې منع نه ده. که ته ډوډۍ ولیمه ورکوې دا په شریعت کې جیز ده، منع نه ده، ثواب دی پکې، سنت ده. او ډمتوب پکې مه کوئ. دغسې ښکلي پروګرام ګوره، علي ولی الله رور په واده کې دا پروګرام وشو، د دین خبرې ما هم وکړې تاسو هم، نو الله خوشحاله شو که نه شو؟ وایو شو. نو خوشحالي د چا په لاس کې ده؟ د الله. دې له به خدای مستقبل کې خوشحالي ورکړي که نه. او چې ته ډمتوب وکړې او ګډا او سندرې او ډمان راولې نو د یو 15 منټو 10 منټو ګنټې خوشحالي خو به تېره کې، لیکن خدای دې خفه کړ. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان فرار ساعت ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي. مسجد نبوي د رسول الله مبارک په جومات کې، د رسول الله مبارک په جومات کې په کرسۍ د دارالعلوم دیوبند بچې ناصر او دیوبند رڼا خورېږي. دنیا کې ته نن ګوره دعوت و تبلیغ سلسله دی، ګوره مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمهم الله، او د اسلامي سیاست ګوره مولانا حسین احمد مدني او مولانا شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله، او د مفتی کفایت الله صاحب فتاوو ته دی ګوره، او جهادي سلسلو ته دی ګوره، او د مدرسو نظام ته دی ګوره. دا څومره خلکو چې نن دا ښکلې عقیده لري او دا ښکلې اعمال او اخلاق او منځونه دي او زکاتونه دي او دین کې لګیا دي، د دې بنیاد ګوره دا به د دارالعلوم دیوبند بچی وي. کم ځای نه دارالعلوم دیوبند شروع شوی دی، پوټینۍ مدرسه ده، د انار د بوټې لاندې چتا کې مسجد، څومره خیر ته ورسېد. نو خلک وایي مدرسو څه راکړي دي؟ ماته محمد مصطفی راکړی، ماته صحابه کرام راکړي، ماته امام غزالی راکړی دی، ماته څوک راکړي دی؟ انور شاه کشمیري راکړی دی، ماته امام ابو حنیفه راکړی دی، ماته امام شافعي راکړی دی، ماته امام مالک راکړی دی، ماته احمد ابن حنبل راکړی دی، ماته شیخ الهند راکړی دی، قاسم نانوتوي راکړی دی، مولانا رشید احمد گنگوهی راکړی دی، مفتی محمود رحمه الله او غلام محمد راکړی دی، او په دې زمانه کې مجاهد ملت مولانا فضل الرحمن راکړی دی. دا مدرسو راکړي. د امریکې خلاف ماته یو سړی وی دا دومره لوی لقب دی کوم ځای ورکړه، په دغه کې مې بیان کو په صوابۍ علاقه کې ما وی او د امریکې خلاف ودرېدل د دې نه مضبوط جهاد بل زه نه وینم. د انګریز خلاف
ودرېدل د دې نه مضبوطه خبره زه بله نه منم. کلک ولاړ دی په میدان باندې. او مې د پاکستان په تاریخ کې به ماته داسې سیاستدان وکړی چې په سخته نرمه کې ملک نه یې پرېښی ما سوا د فضل الرحمن نه. دا ټول تښتېدلي دي، مونږ کتلي دي. دا چې نن دی د پاکستان صدر د اخبار دم لیکلو چې په جیل کې دننه یې خودکشي کوله، جبې هم ځان له پرې کړی و او ځان یې ټکاو. او دا بل کاکا چې نن را روان دی او چغې وایي جده کې څو کاله تېر کړل، پاکستان یې پرېښود تښتېدلي. دا سختې د ضیاء الحق په دور کې په جمعیت هم راغلي دي. دا سختې اوس هم په علماو د پاسه روانې دي، اوس هم په مدرسو دا سختې شروع دي. ملا به په میدان ولاړې تختې به نه ستا خدمت د عقیدې او د دین به کوي. الحمدلله علماو څه کړي جی 15 کاله حکومت ستاسو تېر شوی دی. ډېر خلک به دا ووایي 15 کاله حکومت تېر شوی دی، تاسو اسلام له څه کړي؟ اسلام نه خو چا نه لاس پرې شو او نه خو چا نه سر پرې شو. مې کاکا 2 خبرې ذهن کې واچوه، دا هم قابل غور خبرې دا واوره. یو قانون دی د اسلام، یو د اسلام قانون دی. د اسلام قانون د هغې تعلق د قومي سملې او صنف سره دی، د هغې اکثریت سره دی. زمونږ اکثریت هلته نو بیا هم دا دعوه کوو، بیا هم د 1973 آیین که 100% اسلامي نه ډېر دفعات پکې اسلامي دی، بیا هم دا دعوه کوو چې دا د مفتي محمود رحمه الله او د هغه د ملګرو برکت دی. نو اسلامي قانون کې به زه درته بیا هم ویم چې زه پاتې راغلی یم. ولې زما اکثریت نو په مرکز کې قومي اسمبلۍ کې اکثریت راشي، قانون سازي هلته کوي. صوبه کې مې تر خپله وده پورې دلته کې شریعت بل او حزب بل پاس کړی. لیکن دویمه خبره نقطه ذهن کې واچوئ، اسلامي قانون دویم اسلامي نظام او اسلامي معاشره جوړول دا مې کړي. اسلامي معاشره جوړول، اسلامي قانون جدا، اسلامي نظم برقرار ساتل دا مې کړي دي. سودي نظام نه مې خلاص کړی، خیبر بینک کې مې راته بلا سود بینکاري شروع کړې ده. د اسلامي نظم نه دی. سینما باندې ما پابندي نه شوه لګولې، مرکز سره یې چابیانې وې. لیکن ستا دلته چې دا کوم نشترحال دی په دې کې مې درته په دغه موسیقو په ډمتوب او په ډرامو پابندي لګولې وه چې 15 کاله مخکې مې اوس هم پکې روان دي. د درس قرآن او د قرآن د حفظ قرأت مقابلې به پکې کېدې. او ستا وزیر اعلی هوس مې د بربنډو ښځو د سرتورو ښځو نه پاک کړی، د الله اکبر او د مونځ او د جماعت پابندي به پکې کېدله. او ستا په ملک کې د شرابو پابندي لګولې ده، شرابو باندې مفتي صاحب پابندي لګولې او ستا په صوبه کې. لیکن بعضې هوټلو ته به خصوصي پرمټ یې میلاوېدلې، بعضې هوټلو ته. نو زمونږ هغه وخت کې وزیر اعلی صاحب دراني صاحب فیصله وکړه دا به هم بندي. نو الله ګواه دی په دا کرسۍ ناست یم، د اسمبلۍ خبره درته کوم. نو یو ملګري پاڅېده، اوس وزیر دی ستا سینیر وزیر دی ځه تاسې به وویل پاڅېده، وی دا تاسو ظلم ولې کوئ؟ دا بعضې هوټلو ته تاسو شراب بند کړل، دا خو د ادبار ملک نه انګریزان راځي او دا غیر مسلم خلک راځي، نو هغوی خو شراب څکي، نو هغوی به بیا زمونږ صوبې ته نه راځي او زمونږ صوبې سره تجارت به نه کوي. او دوی د تاسو دا پرمټې خو د هغوی دپاره دي، مسلمانانو دپاره نه دي. نو موږ سره یو هندو او یو را سره عیسایي و، د هغه عیسایي نوم فیلکس و. هغه فیلکس پاڅېده، هغه وی محترمه ممبره مونږ مه یادوه، شراب چې څنګه په اسلام کې حرام دي نو زمونږ په عیسایت کې هم حرام دي. سکې پخپله یادوې مونږه. بس دقسې چپ کېناست. اسلامي معاشره کې امني ووایه 15 کاله مخکې د علماو په حکومت کې امن وکړه نو دی دا دعوه کوي. موجوده حکومت دعوه کړې وه او دی بنیاد و چې زه قلم دوات ورکوم او تختې او پن ورکوم. وایه اوس قلم دوات یې ورکړه که ځای په ځای کلاشینکوپونه ورکړل، هر ځای کې کمیټې جوړې کړي دي او خلکو له کلاشینکوپونه ورکړل او ځای په ځای په لښتو کې نن د مسلمان چرګان دومره نه ذبحه کېږي حلالېږي لکه څوم چې د مسلمان وینه ستا په صوبه کې ارزانه ده او د بره نه پرې بمبارۍ شروع دي. سپل هم پرې کوي او پردي هم پرې کوي. طالب مجلس عمل امن درکړی
تاله په صوبه کې مفت کتابونه در په تعلیم درته مفت کړی دی ستا بچو ته فیسونه معاف کړي دي تا ته وزیر او ممبر هر وخت کې مهیا او اسم نوزا ارسبت لري کو په بل طرف بکو لیکن ستا د مجلس عمل په حکومت کې په قوم د خدای عذاب نو رحمتونه ورېدل اوس په دې بېکاره د خدای نه لرې حکومتونو کې ستا په سر د خدای قهرونه او غذاب لکه د باران غوندې راورېږي دې که نه دي جی لوډ شیډینګ دی دا د خدای قهر دی جی دغه نشته دی لنکو کې پېښور کې اوبه نشته داسې جوماتونه دي چې موږ ماته ټیلیفونونه کېږي جي زموږ خو د نلکو اوبه دي کویان نشته دی او جی بجلي نشته موږ څوک په تیمم منځ وکړو ما وې لاړ شو د بشیر بلور او د وزیر اعلی په ملا دب دب وکړې او تیمم ووهئ په بل څیز ستاسو تیمم نه کېږي هغې باندې به ډبار کوئ او تیمم به وهئ دا د خدای قهر دی جی ګیس شاټ دی او پیټرول شاټ شو او ډیزل نشته دا د خدای قهر دی جی بیا سیلاب را روان دی منصوبه بندي شروع ده مې دا د خدای قهر او غضب دی موږ به خلکو ته وې پرتوګونه واچوې ښځو ته به م وې او لستونې اوږده کې او بورکې په سر کې یا خدایه خلک کم پالاړل او مولیان 1400 کاله وروستو موږ بوځي ړمستلی شو نه چا لستونې اچول برې بنډې به ښځې ګرځېدلې الله وې ودرېږئ تاسو مولیانو غلې کښېنئ زه پس یو ماشې رالېږمه چې دلی په برقو کې بندوم او که نه بندوم یو ماشې راغی ډینګي وایرس پنجاب کې هغه ځین اعلان وشو چې کومې جنکۍ سکول ته ځي برقو کې به ځي او کاٹ آستینوں میں نہیں جائیں گے پورا کمیس پاچوے او جانگی بنی پرتوګونه باچوي مې زمونږ له ورته 200 کاله ستړی شو عمل یې پرې نه کړو خو چې یو ماشې راغی فوراً یې په برقو کې بندې کړې د خدای قهر او غضب ماشي په شکل کې اوس بیا ګورې راغلی دی ماشي خبرو د اخبار لیکلي دلته هم راغلی دی دا د خدای غضب ډوډۍ ګرانه شوه رزق ګران شو مخلوق خدا چې کله الله ته شا کي د هر څه به راځي ما ته مخکې ورځو کې یو سړي خبره کوله ډېره د عبرت ته په اتمانځو کې مې بیان کو یو مولوي صاحب راغی داسې ما سره کېناست ما ته مولوي صاحب یو خبره درته کوم د سیلاب په اړه کې ډېر خلک راخواره شوي دي او قادریت خوروي پرویزیت خوروي نو مې تاسو څه ته ناست وی موږ ورلو موږ وایي چې موږ مې تاسو حکومت ته ورشئ که وایي موږ ورلو هغې وایي چې موږ سره د وزیر اعلی چېرته راغلی موږ ما هېڅ پابندي نشته ته بیان کې ووایه دا چې ما ته چا وي دا په تېر شوي الیکشن کې د مولیانو د سیاست مخالف و دوی به په سټیټ د علماو خلاف لګیا او څه به یې وي د ملا د سیاست سره څه کار دی دا خو د لارو د لختو سیاست دی او د علماو د وټ سره څه کار دی دا خو د لارو د لختو سیاست دی وی سره څه ضرورت دی مې مولانا صاحب دلته راشه مې دا څونه چې قادیانیت او پرویزیت نن خورېږي مې ګورې ستا عملنامه کې د هغې اندراج کېږي څه غټ مجرم یې ولې مې پرون تا وی کې د ملا د سیاست سره څه کار دی او دې حکومت له ریوټ غوښته اوس چې د دې حکومت لاندې څومره کفریات خورېږي ستا پکې باقاعده حصه ده یوازې لار لختې خو نه دی چې د علماو حکومت یې کم از کم بیدینۍ ته بند خو به وتړي که اسلامی قانون نافذ نه چې کفري خو به هم نه راځي که نه قادیاني خو به دې کوشش نه کوي پرویزي به دې کوشش نه کوي محفوظ خو به ای جناب 15 کاله د علماو حکومتو ته بېغام خپل خوبونه کول عالمي سطح باندې او په صوبایي او په قومي سطح باندې ستا